د تبسم مومن پزما کستوري کتاب د مخکتنی دستورات رشپا د ملک محمد امین په حجره یکغون کې جوړ کړی شوی و چې پکې د پښتونخوا نوموړو شاعرانو په سلګونو تعداد کې شرکت وکړو د صدارت کرسي اغلی اقبال شاکر سنبال کړه مشران ملمانه پروفیسور بغزاده دانش محمد ګل منصور مقدر شاه مقدر طیب جان او غلام حسین محبو د قربانو په حیث ملک محمد امین او طالب سنگر د ملمنو سره ناسته وکړو د دینه علاوه په دې پروګرام کې ارشد جان شاهکار ثاقب پریده اشنابا جوړه سیاد شاهی ودان عثمان خیل طالب سنگر جمیل ګل جمیل ګل حبیب بشر عابد فخر افغان او نورو ډیرو کلامونه واورول د روایتو تر مخه راغلو ملمنو ته قوله لونګي ورپسر کړی شو او د سپورتس ان کلچر ډپارټمنټ لخوا ورته ایوارډونه هم ملاو شو د دینه علاوه په پروګرام کې یو شمیر عام ولس هم ګډون وکړو د دې پروګرام تابع سنگر ادبي ټولنې مرکزی مومند پښتو ادبي ټولنې عثمان خیل ادبي ستوري د لاندې شوی او د سپورتس ان کلچر ډپارټمنټ لخوا ورسره خصوصي مرستې شوی وي یاد دی وی چې په دې پروګرام کې د سنگر ادبي ټولنې دویمه او د مرکزی مومند پښتو ادبي ټولنې سلورمه کلیزه هم ومانځل شوه